السلام علیکم ملګرو سلسله د فلمي ستوري چې تاسو په مینه باندې ګوري او ما د خپل نظر نه د کمنټس په ذریعہ باندې خبره وي د دې لپاره یو جهان مننه خو د دې پروګرام د اوریدو نه مخکې یو خاص کوم او غدا چې تاسو که تر اوسه پورې زما دا چینل حاجی اسلام افیشل سبسکرایب کړئ نه وي نو هم اوس سبسکرایب کړئ او د خپل خوخي د خون پروګرامونه وګورئ او وورئ نو راځو خپل لړۍ پلو په دې لړ کې د نن اداکاره ده سویرا د ناموري اداکاري مسرت شاهین کشره خور ده الان کې اکثر خلک دا خبره کوي چې سویرا د مسرت شاهین لور ده خو داسې بالکل نه ده ځکه چې ما کله د پښتو فلمونو په هکله کتاب لیکلو ته باډي ووالي او مټې مې ونغښتې نو تر هغې به مې د چا په هکله لیکل نه کول تر څو به مې چې حقیقي معلومات نه و ترلاسه کړي نو سویرا د مسرت شاهین کشره خور ده د مسرت شاهین او سویرا د پلار نوم عبدالرحیم چې د فوز نه ریټایر د مور نوم شمس النساء چې په شمع باندې مشهوره وه د مسرت درې خویندې وي د یوې نامه منور سلطانه وه بله فوزیه وه او درېیمه ګل افروزه چې فلمي نوم سویرا د دې تعلق د ډیر اسماعیل خان سره دی مورنۍ ژبه یې سرایکي ده پښتو هم ګډه وډه ویلی شي د دې خپل یو ورور دی چې نامه علمگیر ده او هغه هم په ډیر اسماعیل خان کې د ژوند گاډه رغړی یعنی خپل روزګار کوي کله چې مسرت شاهین او سویرا پلار وفات شو نو مور بیا بل واده کو او داغه نه دوه زامن دي دیو نامه عدنان ده او د بل نامه کامران ده یعنی دا دواړه د مسرت شاهین او سویرا میرنی رونه دي د سویرا د نورو خويندو او کورنۍ تفصیل تاسو د مسرت شاهین پاکلا پروګرام کې کتلې اوریدل شي چې ما په لالونه اسلم باندې ان په بل چینل باندې ورکړې دي دلته خبره د ګل افروز دی یعنی سویرا ده دی یو موده په پنډه کې هم اوسېدلی اسلام آباد کې د اداکاري دیبا چې د اردو فلمونو مشهوره هیروین وا اداکاره وا هغه بیوټي پارلر کولاو کړي سویرا ډیره موده په دغه بیوټي پارلر کې کار کړی دی ولې مشر خوري یعنی مسرت شاهین په فلم کې نامه وګټله ځکه نو سویرا هم دې دنیا ته راغله فلم ښکلي ناوې کې د سیکنډ هیروین رول وکړو او داسې د اردو فلم نہیں ابھی نہیں کې د فیصل سره کار کړی دی دغه شان په څو نورو فلمونو کې هم د سیکنډ هیروین کردارونه لوبولی دي په کال 1995 کې د یو ډاکټر سره واده شو چې د هغه نه یو زوی دی ولې د فلمي اداکارانو دا ودونه اکثر د ناکامۍ سره مخ وي د سویرا هم د خپل خاوند سره ورانه راغله چې خبره په طلاق باندې ختم شوه د ډاکټر نه د طلاق اخیستو نه پسې په لاهور کې بوتیک پرانیستو چې د فلمي اداکارانو دپاره به ډریسونه یعنی جامې کپړې جوړولې او دغه شان د پراپرټۍ کار هم کولو دغه روزګار کې ډېره پیسې وګټله او په دې هنر کې د نورې زده کړې دپاره د انګلینډ سفر هم وکړو په لاهور کې ځان له یوه لویه بنګله جوړه کړه اخر دا چې انګلینډ ته لاړه هلته د پراپرټۍ روزګار شروع کړو په هغې کې ډېرې روپۍ وګټلې چې بیا هم د هغه ځای شوه د پراپرټۍ په کاروبار کې ډېره موده تجربه لرلی وه ځکه چې په لاهور کې هم د پراپرټۍ روزګار کولو دلته چې د مسرت شاهین نه علاوه نورې کمې خویندې وي په هغې کې یوه فوزیه هم د اردو یو فلم کې راغلی وه چې د سکول د یو طالب علم یعنی هلک کردار یې لوبولی خو هغې له فلم کې کار خوند ورنکو او ځان له کور آباد کو بله خوري سلما ناهید وه چې اعلی تعلیم یافته وه په شکل صورت ټوله د مسرت شاهین په شانتي وه هغې فلم کې کار د سره نه خوښولو ولې د مسرت شاهین او سویرا فلمونو کې په اداکارۍ او کار کولو هم ډیره خوشحاله نه وه سلما ناهید پېښور کې د کسټم د محکمې په یو افسر باندې واده وه چې بیا هم پېښور کې ووژلې شوه او وجه نامعلومه ده راځو سویرا پلو چې شکل صورت بیخي د نورو خویندو نه بدلو په بدن نری نروچکي نری اوږده پوزه وه ولې په رنګ باندې سره سپینه وه لکه د مسرت شاهین سویرا له هم پښتو
ما ته ګوډه یعنې لږه لږه ورتله. حالانکې د مسرت شاهین د وینا تر مخه دی په خټه باندې پښتانه دي نکي د افغانستان ولې ډېر اسماعیل خان کې آباد شوي او په ډیرو کې سرایکي ژبه عامه ده. غیر چاپیره کلیوالو سیمو کې سل په سله پښتو ویل کیږي. دا وخت سویرا هم په انګلند کې ده او خوشاله ژوند تیری. د سویرا د فلمونو نامې ښکلي ناوي اردو فلم نہیں ابھی نہیں، بل فلم د شیشې زړه چې آصف خان په کال 1986 کې جوړ کړی. ورکې نور اداکارانو آصف خان، سویرا، دردانه رحمان، امان، نغمه او ادیب. هیروین دا فلمساز او هدایتکار فاروق په کال 1998 کې جوړ کړو. په دې کې مسرت شاهین، بدر منیر، سویرا، بیدار بخت او نعمت سرحدي. په دغه کال کې نعیم خان بدماشي نه منم فلم جوړ کو. هدایتکار نسیم خان او موسیقي د اسټیسن و چې ورکی د سویرا نه سربیره مسرت شاهین، بدر منیر، شهناز، نعمت سرحدي او لیاقت میجر د ذکر وړ اداکارانو. دمتوب نه منم دا فلم اجي زرین خان په کال 1992 کې جوړ کړو. هدایتکار قیصر سنوبرو او د دې موسیقي د اسټیسن و. د سویرا نه علاوه ورکې بدر منیر، مسرت شاهین او نعمت سرحدي د ذکر وړ اداکارانو. زرین خان هم یو شمیر فلمونه جوړ کړي دي ولې بیا د دې کار نه لاس په سر شو. دا و د فلم سټار سویرا چې خپل نوم ګل افروز او د ژوند او فن قصه. لیک او وینا محمد اسلم، ایډیټینګ انجینیر اسامه اسلم، پیشکش حاجی اسلم آفیشل. تر بلې خپرونې اجازه غواړو د لوی الله پامان.